السلام علیکم. زه ډاکټر شهریار یم او نن تاسو سره د مالګې د پرهیز په باره کې خبره کوم. د مالګې د پرهیز په باره کې زموږ د خلکو په ذهن کې اکثر خپل طریقه کار او فارموله وي. لکه څه خلک وایي چې موږ صرف سالن کې مالګې استعمالوو، څه خلک وایي د غرمې استعمالوو، ماښام کې نه خورو، څه خلک وایي زه خو ټوله ورځ کې یو چمچ مالګه خورم. خو د دې صحیح حساب کتاب او د دې د پرهیز طریقه اکثر د خلکو ته نه وي معلومه. د هدایت مطابق مالګه په ګرامز کې د دې حساب دی او دا ګرامز به تاسو په روزمره زندګۍ کې څنګه معلوموي، ځکه چې تله خو هر وخت چا سره وینو، دا هم زه تاسو ته ښایم. نو زیاتر مریضانو دپاره د 3 ګرام نه کمه مالګه پکار وي په ورځ کې. د بلډ پریشر مریض دپاره د 2 ګرام نه کمه پکار ده. داسې د زړه د فیلیر بیمار چاته چې د زړه د کمزورتیا د وجې خپو کې پړسوب راځي، پیپړو کې اوبه راځي، هغوی ته د 2.3 ګرام نه کمه مالګه پکار ده. او د مالګه په ګرام کې دا داسې معلومول د دې 2 طریقې دي. یو د چمچې طریقه ده، یو د لاس ته. د لاس داسې طریقه ده چې دا چې کومه د شهادت ګوته ده او دا غټه ګوته ده، په دې 2 ګوتو کې چې سره نیول کېږي یا څونه مالګه راځي دې ته 1 پنچ وایي. دا 3 پنچه د 1 ګرام مالګې برابر دي. لکه کو فرض که یو کس وایي چې زه 2 ګرامه مالګه خورم په ورځ کې، نو به داسې کار کوي چې 6 پنچه مالګه به سهار نه یو پیالې کې اچوي، غونډه ورځ کې به صرف هغه استعمالوي، نو دا به 3 ګرامه مالګه وي، 2 ګرام به وي سوري. داسې کو یو کس فرض که 2.5 2.5 ګرام مالګه استعمالوي، نو هغه به 2 یا 8 پنچ به دغه راخلي مالګه، هغه به غونډه ورځ کې استعمالوي. د چمچ طریقه داسې ده چې 2 قسمه چمچ دي. یو غټه چمچ ته کوم چې دې ته ټیبل سپون وي، کوم چې هوټلو کې په ټیبل پرده وي، یا زموږ په کورونو کې چې وریجو خوراک دپاره کوم چمچ استعمالیږي، یو ټي سپون ده. ټي هغه سپون دی چې کوم په ودونو کې عموما هغه د پلاستیک وړه چمچ وي، یا چینی په چایو کې مکس کولو دپاره چې کوم چمچ استعمالیږي، نو دا یو ټي سپون پوره ډک دا 5 ګرام مالګې برابر دی. نو کو یو کس فرض که 2.5 ګرام مالګه خوري، نو هغه به دغه ټي سپون به نیم به هغه ډکوي د مالګې نه، غونډه ورځ کې به هغه استعمالوي. د مالګې پرهیز ځکه ضروري دی صحیح طور سره چې څوک مالګې پرهیز صحیح نه کوي، نو هغه چې کومې دوايانې خوري د دې بیمارو دپاره، لکه د بلډ پریشر دپاره خوري، د هغه به بلډ پریشر نه کنټرول کېږي. کو څوک د وجود کې د اوبو د کمېدو دپاره خوري، نو هغه به بار بار تکلیف به کېږي، هغه به تشو امتیازو له هم ځي، خو د هغه تکلیف به بیا هم نه، ځکه چې هغه بهر نه کمه مالګه چې هغه په تشو امتیازو کې لوس کوي، هغه به واپس په خوله باندې اخلي، مالګه اوبه ځان ته راکاږي، نو هغه به دوی هم خوري او هغه ته به د دوی تکلیف به هغه نه کمیږي، او هغه په خپل نیز کې د خپل ذهن مطابق به د مالګې پرهیز هم کوي، خو د هدایاتو یا په دې طریقه به نه وي، نو د هغه مسله به نه حل کېږي. نو بس تاسو سره مې دا یو میسج شریکوم.